د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون په رڼا کې مسؤل دی چې د نورو دندو ترڅنګ د ښځو ظرفیت لوړونې لپاره پروګرامونه جوړ کړي او په خپله اداره کې ښځې په دایمي او قراردادي شکل په دندو وګماري. همداراز په ملي پریکړو او سیاسي ټاکنیزو بهیرونو کې د دوی پراخ ګډون ته زمینه هم برابره کړي. دا کال د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ښځو د ګمارنې، د دوی د ظرفیت لوړونې او د تخنیکي زده کړو د لیږد په موخه زیاتې برنامې طرحه او تطبیق کړي دي. نوموړي کمیسیون د خپلو نورو لاسته راوړنو ترڅنګ په ټاکنو کې د ښځو د زیات ګډون او د ښځو حقونو څخه د ملاتړ په موخه په خپله اداره کې د جنډر ستراتیژي طرحه او ترتیب کړې ده. تمه ده چې دې ستراتیژۍ له تصویب وروسته به په ټاکنیزو بهیرونو کې د ښځو رول او برخه اخیستنه زیاته شي او په دغه برخه کې به زیاته مثبت اغېز نوره هم محسوس شي. همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل مسؤلیت له مخې جنډر مراعات کړی او ښځو ته زیاتې برخې ورکونې په موخه یې یو شمېر نورې ښځې هم په دایمي او قراردادي شکل په کمیسیون کې په دندو ګمارلي. د دوی لپاره یې تحلیلي او څېړنیزې برنامې جوړې کړي، یو میکانیزم یې جوړ کړی چې له امله به یې د ښځو ستونزو او د ځورونې موضوعاتو ته پر وخت رسیدګي کېږي. یاد کمیسیون د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړ کړي دي چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذیت د مخنیوي قانون سربیره یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین په ښه شکل نمانځلی چې د ښځو د هرکلي سبب شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د ښځینه کارکوونکو لپاره د ظرفیت لوړونې پروګرامونه جوړ شوي او په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو لپاره د پوهاوي پیغامونه تولید، ترتیب او نشر ته سپارل شوي دي. دغه راز د ښځو لپاره په ولایتي کچه د پوهاوي او همغږۍ ګڼې ناستې هم جوړې شوي دي چې په ټاکنو کې د دوی پر پراخ ګډون او په ملي مسایلو کې دوی پر رول معلومات ورکړل شوي دي. همدارنګه په 1499 لمریز کال کې د نورو ناستو ترڅنګ د جنډر میاشتنۍ ناستې د ښځو په پراخ ګډون هم جوړې شوي دي چې د ښځو ستونزې اورېدل شوي او پر وخت ورته رسیدګي شوې ده.